پښتانه وایي یاره اتفاق ډېر ښه شی دی. زور ته وایم پښتانه و خرطوبۍ ته اتفاق وایي. خرطوبۍ ته یې پېژنئ؟ 10 وروڼه دي په کور کې سره وسیږي، هر ماښام یې سره جنګ. یو ته وایي تا دونه راوړه، بل ته وایي تا دونه نه راوړه، یو ته وایي ما دا درته ویل تا نه وکړه، بل ته وایي دا. نو بیش ولې نه سره کوئ؟ وایي نو بیا خو تربرونه دي، نو بیا هغه به څه وایي؟ دلته د ورځې په کور کې 10 واره ښځې سره ښکنځي، د یوه کور والا ناسته ده، بل هم ناسته ده. دا یو دا بل ته وایي ستا ښځه څه وڅکم، دا بل دا ښځې هم اوري. او هلته دا ټولې خبرې د یوه تربره دپاره بیا نه برداشت چې بیش سره وکړي، د یوه تربره دپاره. ښه مور و پلار ژوندي دي، لا تر یو حده پورې ټیک دی، سړی به ګزاره سره وکړي، ورونه دي سره یو ځای دي. چې دا ماجې مور و پلار ولاړو بیا څه ضرورت دی چې ته زر ګرځئ؟ بیا څه ضرورت دی؟ دا کم کورونه چې په کورو کې موږ یو سل 100 تنه یو، موږ یو سل 40 تنه یو، موږ 200 تنه یو نه ګرده ریړۍ سبزي و پټاټي و پیاز دی واخلو، موږ دونه غټ کور. دا شاعري ده، دا عقل دی. ما ته یو ابل زیوالک راغلی غټ کور و، ما ته ویل مولوي صاحب په خدای قسم موږ مخامخ سره وینو چې هغه د اکا زوی دی، هغه د اکا لور ده، هغه د اکا لمسی دی، هغه د اکا لمسی دی. موږ مخامخ سره وینو چې بدکاري سره کوي. یو کور دی غاټ لین لګېدلی دی، مخامخ یې موږ سره وینو، لاره راوښیه. ما نو خو بیش سره وکړئ. ول نیکه ژوندی دی، بابا ژوندی دی، هغه به وایي څنګه بیش کوې، پر چش بیش کوې، زه ژوندی یم. نو څه دي چې ته ژوندی یې؟ ته به ګرڅه 1.5 سل کاله ژوندی یې، بیا زه څه چم وکړم؟ ته به 1.5 سل کاله ژوندی یې، پر ما به د سپی ژوند تېرېږي؟ دا ما ته وایي چې مولوي صاحب مخامخ دا موږ وینو. پلار مې هم په خبر دی په دې خبر. هغه وایي پر خوله لاس ونیسئ، بابا خوا به دی، پر خوله لاس ونیسئ، دی نه د دې څه بد پېښ شي. ښه پر خوله لاس ونیسه، بس هلته زناوي دي، بدکارۍ دي، بېلارۍ دي سره کوئ دي، پر خوله لاس ونیسه. د پښتنو چې نن کور خراب دی بنیادي وجه دا ده چې دا بې غیرتیا پاکستان. د الله رسول فرمایي زناکار سړی بې غیرت هم وي، زناکار سړی بې غیرت دی. ولې کوې؟ د پښتنو دا خیال دی که موږ بیش سره وکئ، په کور کې م دیوال سره ووایي، بس نو لاس مې د کاسې سره وخاطئ، نو بس سره خلاص شو. الکه د بیشه بعد بستا غیرت معلوم سي، د بیشه بعد بستا محبت معلوم سي. اوس خو د مجبورۍ سره ناشته دا پښتانه بیش نه کوي د سر ټمبه زامن انو بس الله اتفاق دی، اتحاد دی، زموږ ډېر غټ کور دی، یو بې ګټې سل بې خوري. دا پخوا خبرې نه دي، یو بې ګټې سل بې خوري. نو یوه څه د سپی جوړ کړی دی، د یوه څه د خر جوړ کړی دی، جهان بارونه دي پرېښی دی، دا بل پر کور دغه یې ناست دی. ولې دا انصاف دی؟ نه دی انصاف. او ارشنه چې بیا بل سبا د بابا او د نیکه د پلارو د نیکه د مرګ بعد بیا په جنګو، په توپنچو، په مشینانو سره جلا کېږي، په چړو سره جلا کېږي. نن ولې په خندا نه جلا کېږي؟ صحیح شو؟ ولې په خندا نه جلا کېږي؟ سبا د ملایانو، د سیدانو، د درېیمانو په جرګو نه پس وخاتئ. خو نن په ښه انداز په خپل کور کې بیش سره وکړئ، دا یې ستا، دا یې زما. هغه یو مشر دی، مشر ته څه شی زیات ورکړو، تا دا ډېر خوارۍ کښلي دي، تا ډېر محنت کړی دی، پروا نه لري، موږ به ګزاره وکړو. خو هغه ته لږ ښایسته څه زیات ورکړه، که نه حق یې نه جوړېږي، څه زیات ورکړه. او بله سړی راغلی و کور بیش یې کوي. یو ورور یې مشر ورور یې د 50 کالو وه، کشر ورور یې د 6-8 کالو. نو چې بیش رسېدی د مشر د کشر خو نه یې وایي څه جوړه شوله. وایي مولوي صاحب دا ولې ما 50 کاله دونه خوارۍ کښلي دي، ولې ما ته دا زما د دې کوچني حصه یې وده؟ دی مطلب د 4-5 کاله دی. زور ته نو ولې نو دا خو ستا د پلار شی دی. وایي نو ما چې دونه خوارۍ کښلي دي. ما ول تا 50 کاله د پلار په جایداد کې خوړله ده، د 3 کاله خوړلی. نو باید چې دی ستا سره حساب وکړي، ستا دې په خلاصېږي په خبره که نه خلاصېږي. 50 کاله دې د پلار کور خوړی، د 3 کاله خوړلی دي، 40 کاله تا زیات خوړلی. نو ته اوس شیان زیات غواړې؟ قرار یې په خبره سر خلاص. او آیا مال و دا خبره هم ده، موږ په تا پسې نه راخلو چې تا 40 کاله خوړلې ده، نو راسه د 3 کاله دا 40 کاله حساب راوړه. صحیح سلو عقل ګپه به نه سره جوړی. نو لہذا بیشونه وکئ، کورونه جلا کئ، د ماینې سره په ژوند پوه سې، د زوی سره به پوه سې، د خپل ورور سره به پوه سې. ورور چې په یوه کور کې نه سره پوهېږي چې جلا یې ورسه په میاشته کې یوه پوښتنه ورباندې وکړئ، 2 کیلو انګور ور ټول عمر به یادوي. او په ګډ بیش کې د ځان په وخوره نه یادوي. هغه دا زما حق دی، که نه د مشر ورور په ځان په خوړلی دی، د هغه باوجود تر ټولو بې عزت هم دی، ذلیل هم دی، خوار هم دی. صحیح سلو؟ خدای دې وکړي ستاسې سر په خلاص زما په خبرو. صحیح سلو؟ خدای دې وکړي.
زه ستې دا خیال د مولوي صاحب موږ ته ګایي 8 کسان نه چیز یا 100 کسان زه 4 لکه کسان لرم به یک وخت 4 لکه د 4 لکه په اخوا باندې 10 لکه نور لرم د زما مجلس واغو ته دی ماستی سره ولکه دونه خارق شلی وي ته خو وسوځي د خدای په قران کې دا پیاج صحیح سره یو سره ته مولوي صاحب ته دا بیان یې ډیر کوو ما ته ډیر خوند راکړي مال شه زه به بیان ساده پاره یو غنټک و نو که تا ته کار د پیښوي ته نه رالې بیا زه څه چم وکړم نو دغه معنا ده چې ته خپل تو یو زه خو نه په کار اخته یم مال زه د خپل ساعت پرتی تېروم سیده ساعت لپاره نه یم تی پر ما زه ټیم پرتی والله پرتی ټیم پاسو ته که خلاص وی راځي به که نه وي خلاص نو ستا خوښه ده نه که زه خلاص و زه بیا وایم که نو هم خلاص ګرځه زه د لیرې ځای راځم ته یې تقریر څه ډېر کوه ښه خبرې مې ډېرې پاتې بیخي ډېرې پاته هم سولې او خاص کر زما د پښتنو مجلس و زموږ د کورو مجلس و زموږ د دغه مجلس و اجي څه وایه و بس په دغه به ګزاره سره وکړو خو بس خدای پاک دې زموږ کورونه را آباد کړي الله دې زموږ پښتانه نه خرابوي ټول مسلمانان دې الله نه خرابوي چونکې زه پښتون یم د پښتنو یو ورځ مې سړي میسیج کړی و والمولوي صاحب دا خبرې خو په پنجابیانو په بلوچستان کې هم ډېرې ته هغو ته ولې نه وایه ما ورته ویل زه ستې ډاکټر یم زه ستې ډاکټر زه ستې ملا یم هغو ته دې بیا خپل ملا کیسې وکړي کله کله دې غټ خر را باندې پیږ نفس مې تنګېږي خانه مې خرابېږي 100 روپۍ ورکوم ګایېږم بس راسه ووځه بل لاله ولاړ سه والله که ګپه درته کوم نو بس خدای پاک دې موږ ته هدایت وکړي الله دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله دې هر مسلمان ته ښایسته کور ورکړي د پښتنو و هر ورور ته دی الله جلاج ښایسته کور ورکړي و هر زوی ته دی الله ښایسته کور ورکړي الله دې بې اتفاقي نه راولي الله دې جنګونه نه راولي الله دې جګړې نه راولي الله دې په خندا او په ښایسته غټه ډوډۍ سوې ده بیش پکې رالی دا ستا د کور امسایه دی ستا میرج ورور دی هغه لا نه دی په خبر صحیح سو بیا ښه خوند کوي او که په جنګو وي د ښځو په ښکنځو وي عامه شورېدنداره وایي پر ما دې نالتي چې ما ستا دپاره دونه منډې کوئ عامه شورور وای پر ما دې نالتي چې ما ستا دپاره دونه منډې کولې کالج له مې جلا بیولې سکول له مې جلا بیولې مسجد له مې جلا بیولې تا ته مو په اختر کې ښه شی در اخیستی ما کمزوری اخیستی ما والله که ځان له اخیستی تیله مې اخیستی پیسې به نه وې راسره هغه به جلا حق دی نو ځکه د الله رسول فرمایي د مشر ورور مرتبه د پلار ده د پلار څو حق دی او د مشر ورور هم دغونه حق دی نو بس الله دې مې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات محمد رسول الله مبارک ښایستې طریقې را نصیب کړي زما سبق پر مابین پاتې سو بل وخت بیا د نیمایي څه ویلی یم نه سمه ډېر مې والله ارمان شو ډېر بس افسوس راته درېږي خبرې مې پوره نه سولې چې ما کومې خبرې غوښت د پښتنو په حواله د اتفاق او د بې اتفاقۍ په حواله د غټو کورو په حواله چې کومې ناجوړۍ زموږ ته په کورو کې ستا کومې بېلارۍ زموږ ته په کورو کې ستا هغه ډېرې بس راسه پاته سولې بیا نو نه د معلومه که ژوند و بیا به وخت وکړو که نه دې پاته دي الله دې بس پر دغه تورو موږ ټولو ته مرګ راکړي چې موږ دا ووایو لا اله الا الله محمد رسول الله